السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو خدای دې وکړي ستاسې به ټول ښه او جوړ یاست. ملګرو که چیرې ستاسو موبایل سوکوي او ستاسو موبایل په نیټ کې تیز کار نه کوي، یعنې ستاسو د موبایل نیټ ډېر سلو وي، تاسو په موبایل کې نیټ ډېر سوکی استعمالوئ، نو که چیرې غواړئ چې په خپل موبایل کې نیټ تیز کړئ او تیز استعمال کړئ، نو دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ. نو ویډیو خامخا در سره لایک کړئ، له خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ د هغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو ملګرو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو ملګرو تر ټوله مخه تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن انسټال کړئ. د دغه اپلیکیشن لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړې ده. تاسو ډېر په اسانۍ سره کولی شئ چې دغه اپس له هغه ځای څخه ډاونلوډ کړئ. هلته به ما اپس لینک ورته لیکلی وي، تاسو په هغه باندې کلیک وکړئ او دغه اپس به له هغه ځای څخه ډاونلوډ کړئ او بیا په خپل موبایل کې انسټال کړئ. نو کله چې ملګرو دغه تاسو په خپل موبایل کې انسټال کړئ، دا به تاسو خلاص کړئ. کله چې ملګرو تاسو دغه اپس خلاص کړئ، ګوره ملګرو اول هر دې څخه مین انټرفیس ته انټرفیس دا رقم دلته دی، تاسو راړئ. اول اپشن د هوم، دویم اپشن د ټولز، دریم اپشن د منیجر. نو ګوره ملګرو بیا دلته سکین اپس راځي، بل سکین فایل راځي. نو ګوره ملګرو اوس که چیرې ستاسو موبایل په نیټ کې سوکوي، تاسو به یې وارې سکین اپس ووایئ، بیا به سکین فایل ووایئ. نو ګوره ملګرو که چیرې تاسو سکین اپس ووایئ، یعنې ستاسو د موبایل اپسونه به ټول سکین سي، وایرس به یې چیز سي، ختم به سي. نو ګوره ملګرو زه راځم سکین اپس ومه. کله چې ملګرو زه سکین اپس ومه، ګوره به دلته کوم سکینینګ چې د اپسو هغه روان ده. هر څو اپس چې ستاسو په موبایل کې وو د هغو ټولو سکینینګ به دلته وسي. نو ګوره ملګرو تاسو لیدلی سئ چې دلته هغه سکینینګ روان ده. کله چې دغه سکینینګ پوره سو، نو بعد کې به بیا زه تاسو ته د یعنې سکین فایل در وښیم تاسو څنګه کولی شئ چې فایلونه هم سکین کړي. نو دغه رقم یو څو نور اپشنان دي، هغه به هم زه تاسو ته در ښیم چې یو وارې دغه سکینینګ پوره سي. نو لږ انتظار ورته کوو. نو ګوره ملګرو کله چې دغه تاسو مکمله سکین کړئ، دغه رقم ګوره اوس ما 27 اپسه تقریبا سکین سو په 180 کې. زما په موبایل کې بیخي زیات اپسونه دي. نو تاسو به انتظار ورته وکړئ چې کله دغه مکمله سکین سي، دلته به ستاسو له موبایل څخه ټوټل وایرس وباسي، یعنې په اپسو کې چې کوم وایرس ده هغه وایرس به ټول وباسي. نو بیا به دغه رقم د دې لپاره بېرته بیا تاسو راسئ سکین فایل ته. ګوره ملګرو کله چې تاسو سکین فایل ووایئ، دغه رقم دغه اپشن به هم تاسو الاو کړئ. کله چې ملګرو دغه اپشن تاسو الاو کړئ، اوس ګوره ملګرو که ستاسو په موبایل کې یعنې هر څو فولډران وي، هر څو وایرس وي، هغه ټول وایرس به دلته دی تاسو ته خپله در ښکاره کړي. نو ګوره ملګرو دغه فولډران دي او په دې فولډرانو کې که هر څه وایرس وي، هغه ټول به اوس دی خپله له دې دغه څه وباسي. دلته به تاسو راسئ دغه رقم سکین کرنټ پات. کله چې ملګرو دغه تاسو ووایئ، ګوره ملګرو دغه هم دلته اوس چې د سکینینګ روان ده. کله چې ملګرو دغه سکینینګ پوره سو، ستاسو موبایل کې چې ګوره په یو اړخ خو اپسونه تاسو سکین کړئ، هغه اپسونه سکین سو، بعد کې به تاسو سکین فایل ووایئ. کله چې تاسو بیا سکین فایل ووایئ، یعنې ستاسو موبایل کې چې هر شی دی هغه به مکمله تیز سي، خپله به سپیډ کار په خپله شروع کړي، یعنې سپیډ به یې بیخي زیات سي چې تاسو به خپله ورته حیران یاست. که د انټرنیټ سپیډ ده، که د واټساپ ده، که د فیسبوک ده، که د مسنجر ده، که د یوټیوب ده، یعنې که د هر شي سپیډ ده هغه به خپله زیات سي. نو ملګرو دغه تاسو یو بار سکینوئ. کله چې دغه تاسو سکین کړئ، بیا به مکمله وایرس له ټوټل موبایل څخه ووځي. ډېر ښایسته اپلیکیشن ده، باید ټول یې په خپل موبایل کې خامخا انسټال کړي او دغه که ویډیو خوښ سوي ویډیو سره لایک کړئ، له خپلو ملګرو سره شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. او ملګرو که تاسې هره ویډیو ته مو ضرورت وي، هره پوښتنه لرئ، موږ ته لاندې په کمنټس کې ووایاست، تر څو موږ هغه ویډیو ستاسو لپاره جوړه کړو. نو ملګرو ملاویږو په نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې. د خدای په امان.